په خیر ملګرو ستړي مشئ نن په یو ډیره مهمه موضوع باندې خبره کوو او د هغې نوم چې دی هغه کلټ پالیټکس یا کلټیزم یا کلټ پولیټیکل کلچر. نو د دې کلټ داسې په پښتو یا اردو کې داسې څه ټکی نشته خو خلک ورته شخصیت پرستی وایي چې یاره شخصیت پرستی به اوس خبره کوو چې یاره دا په سیاستو کې دا څنګه او د دې اثرات په سوسایټي باندې څه وي. نو ټول په سوسایټي کې خلک سیاست کې مختلف سیاسي پارټیانې وي، مختلف لیډرز وي، دغه مختلف لارې وي، دغه مختلف نظریات وي. په دې ټولو کې یو خبره مشترکه وي، هغه دا چې یاره اقتدار ته ځان رسول، ځان یو کرسۍ ته یا پاور حاصلول. نو دغه شان شخصیت پرستی هم یو لار ده. شخصیت پرستی یا کلټ پالیټکس څه ته وایي په دې خبره کوو. شخصیت پرستی دې ته وایي چې کله څه خلک مطلب څه خلک په سوسایټي کې هغه پولیټیکلی داسې انګیج وي چې دغه ټول هغه سیاسي سوچ او دغه ټول هغه سیاسي مبارزه د یو شخص نه یا د یو لیډر نه یا د پارټي کې د یو څو لیډرز نه تاو راتاو وي او دو نه سیاسي د پالیټکس نه په سیاسي نظریاتو باندې وي، نه داسې سیاسي اصول دو لري، نه دو په ایشوز باندې بحث کوي، نه دو په تیر یو کال دوه تاریخ هم د دونه هیر وي. نو شخصیت پرستی کې داسې کېږي کم لیډر چې وي هغه داسې وي لکه یو سیاسي دیوتا، مطلب هغه دغه چې کم فالوورز وي هغه زیاتره سیاسي نه وي، هغه ټول جذباتي وي، هغه داسې وي لکه مطلب دا یو پین کلب غوندې وي، هغه مینوال وي. په سیاسي خلکو کې او په مینوالو کې ډېر فرق وي. نو دغه لیډر لګي د دې خلکو هغه جذبات چې دي هغه کیش کوي او هغه خبرې دوی ته کوي کم خلک چې هغه اون کوي او دغه نه د هغو خبرو توقعات کوي. او دې مین وجه دا وي کله چې په خلکو کې مطلب سیاسي شعور نه وي، په خلکو کې تنقیدي سوچ نه وي، تنقیدي فکر نه وي، په مسلو نه وي پوهه، نو بیا داسې خلک راځي، داسې لیډرز راځي چې هغه پاپولیست وي او هغه د خلکو هغه جذبات او د خلکو هغه سنټیمنټس چې هغه کیش کوي. نو په دې شخصیت پرستی کې یا کلټ پالیټکس یا کلټ پولیټیکل کلچر کې یو څو خبرې چې دی هغه ډېرې واضح وي. هغه لومړنۍ خبره پکې دا وي چې یاره دغه شخصیت چې دی، دغه شخص چې دی، دغه پولیټیکل لیډر چې دی د مطلب داسې یو کیریزمیټیک وي، د سره داسې یو کیریزما وي او خلک دغه نه ډېر زیات متاثر وي، دغه د لایف سټایل نه، دغه د ویښتو نه، دغه د واسکټ نه، هغه هر ټایم په سکرین باندې دغه نه داسې خبرې اوري چې لکه مطلب دا دی هغه په خپله داسې په دې سکرین باندې داسې راځي، دغه ټول سیاست چې دی هغه د سکرین نه راوځي او دی داسې تاثر ورکوي چې دی خو بالکل ټیک لګیا دی. لومړی مطلب دا هغه مینیپولیټیو ټیکټکس دي نه، دا خلک په دې باندې دوکه کوي. بل خلک چې دی په دې کې کریټیکل تھینکینګ نه کوي، مطلب یو تنقیدي سیاسي سوچ نه لري، کم چې ورته د لیډرز چې ورته کومې خبرې کوي بس هغه چې دی هغه ایز اټ ایز ګڼي او هغه فاینل ګڼي او که ته ورسره اختلاف کوې نو هغه اختلاف بیخي مني نه. مطلب داسې یو انټینس ډیووشن وي، مطلب کریټیکل تھینکینګ نه وي. که تاسو چېرته د شخصیت پرست کس نه تپوس وکړئ چې یاره مطلب تیر کال کم ډیولپمنټ شوي په دغه نه هیر وي، که دا تپوس ته وکړئ چې یاره ملک کې سیاسي صورتحال څه دی، ایشوز څه دي، هغه په هغې باندې مطلب انفارمډ نه وي، خو هغه دغه ټول سوچ او دغه ټول هغه سیاسي مایند سیټ د شخص نه تاو راتاو وي او نور د مطلب داسې د کوهي غوندې مطلب د کوهي چندخ چې هغه شان وي. بل سیاسي په دې کلټ پالیټکس کې دا خبره وي چې په دې کې هغه مطلب ایکو چیمبر وي. ایکو چیمبر دې ته وایي چې یاره مطلب داسې یو ماحول وي چلته چې ټول د یو سوچ فکر خلک راغونډ شوي وي او
مختلف نظریاتو ته خلک اکسپوز نه وي، هغه دا خیالي دا سوچي بس چې یو چینج را روان دی او نور هغه یو لیمیټډ وړي هغه پکې وي او بهر چې دی هغه سوچ نه کوي. نو ټول خلک لایک مایندډ خلک چې په یو پلیټ فارم باندې ژوند کوي، که هغه افلاین وي که هغه انلاین وي که په سوشل میډیا وي که په پریکټیکل ورلډ وي، نو دې ته ایکو چیمبر وایي. بل په شخصیت پرستی کې هغه ډیسنټنګ ویوز چې دي، کوم مخالف نظریات چې دي هغه پکې ډېر زیات مطلب ډسکریج کیږي او د هغو دپاره پکې هیڅ سپیس نه وي، هغو ته پکې ډېرې مسلې جوړیږي او هغه سپریس کیږي، په هغو باندې کریک ډاونز کیږي، د هغو خلاف مطلب دا دی داسې سټیپس اخیستی کیږي او هغه پکې ډېر زیات ډسکریج کیږي. بل په شخصیت پرستی په دې کلټ پالیټکس کې غټه خبره دا وي چې دا کلټ لیډرز چې دي، دا لیډرز دا د خلکو هغه مین کم سنټیمنټس چې دي هغه مین سټریم ته راوړي او په هغې باندې پالیټکس کوي. زیاتره پکې د مذهب استعمال کیږي، د خلکو کم مذهبي نظریات چې دي، کم مذهبي ټینډنسز چې دي، خلک چې د هغې سره یو جذباتي لګاو لري، نو دا لیډرز لږې هغه خبرې مین سټریم ته راوړي او په هغې باندې پالیټکس کوي. بل داسې نورې ډېرې خبرې وي، د خلکو کم جذبات چې وي هغه کیش کیږي، هغه مین سټریم ته راوړی کیږي، په هغې باندې پالیټکس کیږي. بل په دې کلټ پالیټکس کې د لیډرز لګي د عام ولس چې دی، د عوام د خپل مینوال یا د خپل فالوورز هغه د نور کم الیټ طبقه چې دی د هغو مخې ته یې ودروي او هغو یو خبره داسې د هغو یو داسې مینټلیټي جوړه شوي چې موږ او هغو اس ورسز مطلب دی یا هغو موږ دا چل کوو هغو دا چل کوو، موږ دا چل کړی دی هغو داسې کړي دي، مطلب هغه یو پولیټیکل پولرایزیشن یې خلک مطلب تقسیم کړي دي. نو بل پکې دا خبره وي چې په کلټ پالیټکس کې د میډیا چې دی هغه ډېر زیات کوریج د دوی یو ارګنایزډ میډیا ټیمان وي. نن سبا ماډرن ورلډ کې هغه زیاتره مطلب نن سبا ډېر خلک فوکس په ټیک ټاک باندې. که تاسو وګورئ د دنیا نن سبا کم ټاپ لیډرز چې وي د هغه سکسس چې دی هغه زیاتره په ټیک ټاک باندې. نن سبا که موږ پاکستان ته وګورو څه لیډرز داسې دي چې هغه ټوله مبارزه ټول اکټیویزم په ټیک ټاک باندې کوي. هغو ته دا خبره معلومه ده چې یاره ټیک ټاک باندې داسې خلک ناست دی چې هغه ایموشنلی هغه کټیکل نه دي، هغه سوچ فکر نه کوي، بس هغو ته چې کومه خبره جذباتي کوي هغه یې مني. او زیاتره نن سبا ماشومان ښځې زموږ د دې ماحول زموږ د سوسایټي زیاتره ښځې ماشومان هر سړی چې دی هغه په ټیک ټاک باندې دغه شارټس ګوري او دا ټول دغه ویژوال لیټریچر دی مطلب هغه ګوري او هغه مطلب کوېسچن کوي. نو دا یو څو واضحه خبرې وي په کلټ پالیټکس کې. نو اوس په سوسایټي باندې د امپیکټ څه دي، د اثرات څه وي په سوسایټي باندې؟ د دې امپیکټس دا وي چې پولیټیکل پولرایزیشن وي، خلک ټول ډیوایډ وي. بل د زیاتره کم کلټ کم پالیټکس کې چې کم خلک وي، کم فالوورز وي، هغو په هغو د هغو د وجې په سوسایټي کې ډېر مطلب انټالرنس وي، خبرې نه برداشت کوي، سیاسي دلیل باندې خبره نه کېږي. نن سبا که موږ خپلو کورونو ته وګورو نو دوه رونه یا پلار زوی یا رور خور یا داسې ښځه خاوند، ایون ښځه خاوند به کوم دي چې د هغو هغه سیاسي اختلاف د وجې په کورونو کې نن سبا خلک د یو بل نه ګډوډ شوي دي، د هغې وجه د کلټ پالیټکس وي. بل په کلټ پالیټکس کې که ته په دې باندې یو کریټیکل تھینکر یا یو سیاسي شعور والا خبره کوي، دا ډسکس کوي، په دې باندې خبره کوي، نو هغه ته ډېرې مسلې جوړېږي او هغه څوک نه برداشت کوي. لنډه دا ده چې کلټ پالیټکس چې دي هغه کلټ لیډر چې وي هغه مطلب دا د خلکو یو دیوتا وي، خلک په دې باندې یو بلایند یقین کوي، دا چې کومې خبرې دي هغه خلک اون کوي او هغه ډېر یو د دوکې منیپولیشن کوي، دوکه کوي، د خلکو هغه ذهنونه چې دي، د خلکو هغه جذبات چې دي هغه مین سټریم ته راولي او په هغې باندې پالیټکس کوي. او دا چې کم مینوال وي، کم فالوورز وي، هغه بیخي دا نه کوېسچن کوي، خو د هغه سره بس یو عقیدت وي، یو مطلب یو په ځان د هغه دپاره داسې وي لکه یو بوت. نو د دې ډېر نقصانات دي. نن سبا د پاپولیزم او د کلټیزم یو ویو په دنیا کې روان دی، خاص کر په انډیا کې، په ساوث ایشیا کې، په پاکستان کې هم شته. تاسو
ته معلوم وي چې پاکستان کې کلټ پالیټکس څوک کوي او کلټ لیډرشپ کم ځای کې دی. دا کلټ لیډرز چې دي هغه داسې حرکتونه کوي، دغه داسې خبرې وي، داسې جذباتي انداز باندې هغه سپیچز کوي، داسې اکټس کوي چې هغه خلک ونکوي او خلک ورسره ډېره مینه کوي. او د کلټ لیډرز ته دا خبره معلومه ده چې یاره موږ له داسې خبرې پکار دي، موږ له داسې اکشنز پکار دي کوم چې ډېر جذباتي وي. که موږ چېرته خویاره خبرې وکړو یا سیریس خبرې وکړو هغې سره هغه نه څوک ونکوي نه هغې ته کوریج میلاویږي. نو کلټ لیډرز چې وي هغه ډېر جذباتي کارونه کوي، هغه داسې خبرې کوي، ډایلاګس ولي او داسې خبرې کوي چې هغه مطلب هغه نور خلک چې دي هغه ونکوي. او د کلټ پالیټکس مین وجه چې ده هغه جهالت دی. دا ټول په جهالت باندې ولاړ وي او د دې غټه کامیابي چې وي هغه د دې غټ بنیاد چې وي هغه د خلکو جهالت وي. که چېرته خلک کریټیکل تھنک کوي، مطلب پولیټیکل اویر دي، په ایشوز باندې پوهه وي، نو هغه مطلب د کلټ پالیټکس، د کلټ پولیټیکل کلچر یا د کلټ لیډرشپ په لاسو کې نه راځي. هغه چېرته هم مطلب دا دی د هغو په خبرو کې نه راځي. او نن سبا که موږ وګورو زیاتره زه وایم چې 90% خلک چې دي د پاکستان هغه پولیټیکل انګیج دي خو هغه کریټیکل نه دي یا په ایشوز باندې پوهه نه دي. د هغو نه یو کال که ته تپوس وکړې چې تېر کال پولیټیکل ډیولپمنټ څه شوي دي هغه ته معلوم نه وي. خو د هغو ټول هغه مطلب هغه پولیټیکل مایند سیټ چې وي هغه په پریزنټ کې وي او هغه داسې ډېر زیات ایموشنل وي او کریټیکل نه وي. نو د دې زما د ویډیو اختتام ته رسي. ډېره زیاته مننه. او زه په اخر کې یو ریکویسټ کوم که تاسو دا ویډیوز خوښیږي، تاسو دا مطلب زما د لږ ماد ګوډ کم سټرګل چې ما راون کړی که دا تاسو خوښیږي تاسو مهرباني کوئ دا مخکې ملګرو سره شیر کوئ، فالو کوئ. که دا کار نور د دې ریچ سیوا کېږي نو ما ته به ډېر خوند راکوي او زه به خپل کار ډېر په مینه کوم او په دې کې به ډېر هغه مطلب هغه پازیټیو چینج راځي. ډېره زیاته مننه.